اول خو لکه دا دوه ډیل وشو کنه، او دوه ډیل کې د افغان چې کوم ریپبلیک و ریاست و حکومت و بایپاس شو، او دې کې لکه د سوپر پاورز لاسو چې هغه یې بایپاس کړل او دهشتګردو سره یې ډایرکټ معاهده وکړه. نو افغانستان هغه چې ریاست و هغه یې کمزوري کولو، دا پوره یو ګزار و. او طالبان یې راوستل، په افغانستان یې مسلط کړل. دا خو یو قبضه ده اوس د ټوپکمارو یو ډلې. نو پراکسیز دي، د سوپر پاور پراکسیز دي، هغه یې سسټین کوي، هغه یې خپل لکه ډیفرنٹ ملکونو کې ټیکهداران خو ساتي کنه. نو ټیکهدارانو سره خبره چې تاسو به یې پروموټ کوئ، او هغوی به پخپله هم وایي چې دا اوس طالبان 2 دي او دی بل شانتي دي او دی بدل شوي دي. مونږ دا خبره د افغانستان کې مشرانو ته هم کړې وه چې ګوره دی به اولنی غزار چې کوي نو هغه به د افغان شناخت باندې کوي، او بیا به دی په ښځو کوي. چې ښځو باندې غزار کوي نو د هغې غټه وجه دا یي چې ته یو قوم تباه کول غواړې. نو دا یې وکړل. خو دلته کې مونږ ته ټولو، ځکه چې تاسو ته هم یاد دي او مونږ ته هم یاد دي چې دلته خوشحالي وه، او داسې خوشحالي وه چې لکه زه وایم چې هغه په خپل هغه اګست 14 باندې به دومره نه چې څومره په دې باندې وه. او دی ته لګېده چې بس دا مونږه ګټه وکړه. ګټه خو د هیچا نه ده شوې. دا 5م کال دی او د طالبانو ته لا لیجیټیمسي د ولس، افغان ولس نه ده ملاو شوې. او چې څو پورې که ټوله دنیا یې هم ومني، نو چې څو پورې خپل ولس ورله لیجیټیمسي نه ورکوي، نه کوي. دی د نن ووټ له لاړ شي، دی له څوک 10 ووټه نه ورکوي. د طالبانو د ولي حکومت سره د پاکستان ښه تعلقات وو، ځکه چې په افغانستان کې طوایف الملوکي وه، او په هغه وخت کې یو داسې سنټرلایز فورس، یو داسې مرکزي طاقت ضرورت و چې هغه افغانستان را یو کړی وی. بهرحال دا ډېر د افسوس خبره ده چې پاکستان د خپلو زړو دوستانو سره تعلقات صحیح ونه ساتلی شو. دواړه طرف ته په دې کې غلط فهمیانې دي، دواړه طرف ته مشکلات او مسلې موجود دي. د افغانستان د طرف نه په پاکستان کې خلک راځي او حملې کوي، دراندازي کوي، په پاکستان په سیکیورټي ادارو په دغوی باندې حملې کوي، سیویلین باندې حملې کوي. نو د افغانستان د یو ذمہ دار ریاست په حیثیت سره دا ذمہواري جوړیږي چې دغه حملې منع کړي. خو زه فکر ګڼم چې د یا د افغانستان د حکومت داسې صلاحیت او کیپاسټي نشته دی، یا د افغانستان حکومت چې دی نو د هغې څه خلک د TTP سره ملګري دی او پاکستان ته راځي. پاکستان چې د معامله څنګه هینډل کوي، څنګه په افغانستان کې دننه بمباري کوي یا کابل کې بمباري کوي، نو زما دا خیال دی چې دا د معاملې د هینډل کولو غلطه طریقه ده، ځکه چې د دې په نتیجه کې په افغانانو کې د پاکستان خلاف نفرت نورم سیوا کیږي. زما اوس هم دا رای ده او مسلسل چې په افغانستان کې د سفارتکارۍ نه، د مذاکراتو نه بغیر بل لار نشته دی، او د دې ډېر لارې کېدی شي. زموږ قبایلي زعما کېدی شي، غټ سیاستدانان پښتانه کېدلی شي، علما کرام کېدلی شي، خو دا معامله په دې لاره باندې ښه کېدلی شي. کله هم په یو ملک کې جمهوري پروسس راشي، په یو ملک کې د عوامو د مرضۍ مطابق چې د حکومتونه راشي، د طاقت په ځای بیلټ پیپر استعمال شي، نو ما په خیال دغه خلک چې دي که هغه اختلاف رای ساتي نو دا د هغوی حق وي. نو بدقسمتي دا ده چې اوسه پورې تاسو ګورئ چې په افغانستان کې د جنکو سکول تاسو ګورئ، د ماشومانو تعلیم باندې بندیز، بیا د زنانو په سیاسي اکټیویټیز باندې بندیز، یا د هغوی په نور چې کوم که یو بېوسه ده کونډه ده هغه د خپلو بچو دپاره هغه د روزګار یو وسیله جوړه شي په هغې. نو داسې قسمه قدغنې چې کله ولګي نو تاسو ګورئ چې په ملک کې که موږ نیمه آبادي د زنانو خبره وکړو چې هغه تاسو د خپل حق نه، د خپل تعلیم نه، د خپل بنیادي حقوق نه محرومه کې، نو دغه ملک به څنګه پرمختګ کوي؟ موږ به څنګه د خوشحالۍ او د سوکالۍ خبره کوو؟ جنګ کله هم د مسلو حل نه دی پاتې شوی. تاسو ګورئ چې ډېر مضبوط ملکونه چې دي، نړۍ چې دي، په هغې کې جنګونه وشو، خو حل آخر هم ټیبل دی، مذاکرات دي. نو په کار دا ده چې د جنګونو په ځای موږ د جرګو خبره وکړو، د اګریمنټو خبرې وکړو، د معیشت خبره وکړو، د تجارت خبره وکړو.